له پاکستان هیواد څخه په اجباري توګه د افغان کډوالو د راایستلو لړۍ یو ځل بیا چټکه شوې. د تورخم عمري مشغالي مسؤل وایي هره ورځ د تورخم پر ذکر خیل لارې 600 کورنۍ هیواد ته راستنیږي. پر ټولو باندې پر موسسات هم دغه غږ دی، پر نور خیریه بنسټونو پر ټولو باندې مو دا غږ دی چې دغه مرستې چې د چا له کمې سوي دي چې هغه زیاتې کړي او کوم ډونران چې د چا مربوط وي هغه خپل د دغو سره سمې همکارۍ وکړي، هغه نیمګړتیاوې ور بشپړې کړي. او اوس فعلا تقریبا 600 کوره چې د ورځې راوړي نو دغه اضطراري حالت دی چې په دغه حالت کې دوی راونه دانګي او خپل مرستې زیاتې نه کړي نو په کوم وخت کې به کوي. بل لور ته تورخم عمري مشغالي کې تازه راستانه شوي کډوال خپل هیواد ته پر راتګ د خوښۍ احساس کوي او له مسؤلینو په بېلابېلو برخو کې د مرستو غوښتنه کوي. موږ له پاکستانه راغلو، هلته نه پرېښودلو، بس کورونه راباندې راړنګ کړو، اوس راغلو وطن ته هر څه رانه پاته شولو. اتې دی الله باقي وطن کې خیر راپېښي او موسسو نه هم دا غوښتنه ده چې لږ لږ کومک راسره وکړي. نو اوس هم دلته په هیواد کې د دولت نه او د مؤسساتو نه دا غوښتنه ده چې دغه مهاجرونه چې دلته راغلي دغه سره همکاري وکړي، لاسنیوی وکړي. د تورخم عمري مشغالي مسؤلین له ملي او نړیوالو موسسو خیریه بنسټونو غواړي چې د کډوالو لړۍ چټکېدا سره دې خپلې مرستې پراخه او چټکې کړي.